د ننګرهار علماو شورا له لوري د کونړ زلزله ځپلو 100 کورنیو ته چمتو شوي د خوراکي توکو مرسته ولېږل شوه. د ننګرهار علماو شورا رئیس شیخ حضرت جان حنفي وایي دغه مرسته چې پکې اووه قلمه خوراکي توکي شامل وو دوی ته د یو سوداګر له لوري سپارل شوې وه. دوی دغه مرسته کونړ ته یوړه او هغې کمیټې ته یې وسپارله کومه چې د مرستو ترتیب او تنظیم لپاره ټاکل شوې. محترم حاجي صاحب ذبیح الله تقریبا 7 قلمه مواد د دغه زلزله پلو سره کومک او امداد کړی او زموږ شورا ته یې حواله کړی. موږ د کونړ شورا مشایخو حضراتو والي صاحب او د کمیټې ته مو سپارل. الله جل وعلا شانو د دوی د صدقات قبول کړي. د علماو شورا مالی او اداري مفتي انعام الله عاطف وایي دغه مرسته چې دوی کونړ کې د مرستو ترتیب او تنظیم کمیټې ته وسپارله پکې دغه خوراکي توکي شامل وو. 1000 پرسله وړه او 1000 کیلوي ګرامه غوړي دي او 1000 پرسله ورسره وریجې دي. دارنګې 1000 پرسله لوبیا دي، 100 کارتنه شودې دي او 100 کارتنه بسکوټ دي او 1000 کارتنه د نیم کیلوي چای دی. د کونړ علماو شورا مرستیال مولوي خیر محمد چې د یادې کمیټې غړی دی له دغې مرستې مننه وکړه او زیاته یې کړه چې په زیانمنو به یې وویشي. مسلمان ته نفع رسول ایمان وروسته اعمالو کې بهترین عمل نبی السلام دغه عمل ذکر کړی او د ننګرهار علما شورا هغه صدقه هغه چې موږ ته تسلیم کړه هغه چې دی انشاءالله موږ په خپل ځای باندې موږ تسلیمو خپل مستحقینو ته چې هغه موږ ادا ورکوو به انشاءالله. د ننګرهار اوسیدونکی سلیمان وایي کونړ زلزله ځپلو سره د اسلامي امارات هیوادوالو بهرنیو هیوادونو او خیریه بنسټونو مرستو دا وښوده چې د ستونزو پر مهال یوازې نه پرېښودل کیږي. ټولو هیوادوالو نه موږ ډېر خوشحاله یو چې دغه زلزله ځپلو سره یې مرستې وکړلې او هیله کوو که داخل کې او که خارج کې چې هم نورې بلې مرستې مو ورسره وکړي. کونړ والي مولوي قدرت الله ابو حمزه چې د مرستو د ترتیب او تنظیم کمیټې مشري په غاړه لري وایي دوی ته چې کومې مرستې سپارل شوي په ښه او شفاف ډول د ویش چارې مخته روانې دي او د مرستو په رابطه باندې موږ خپل ترتیب لرو. 3 کمیټې دلته په دې مرکزي ساحه کې کار کوي او د موږ 4 کمیټې په ولسوالیو کې دي. نو هغه کمیټې چې هغه په ساحو کې کار کوي خپل د انتقالاتو مسؤلین دي ضرورت راوړي د ضرورت په اندازه د دې شي نه کوي. د ننګرهار علماو شورا رئیس شیخ حضرت جان حنفي او د یادې شورا مرستیال شیخ لال محمد صدیقي کمیټې ته د خوراکي توکو د سپارلو سربیره شاوخوا 100,000 افغانۍ نغدي پیسې هم د زلزلې په ټپیانو وویشلې.